د نن سبا زماني غټ مصیبت او غټ مشکل او غټ مسله هغه د سود دی. د سود خوراک د نن سبا په دي مسلمانانو کې عام شوی او حدیث کې درځي امام بخاری د روایت راوړی لا یاتین علی الناس زمان په دې خلکو باندې بدی شي زمانه راشي لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام چې پای کې خلک دا پروا نه کوي چې مال چې موګټو د په حلال او ګټه کې په حرام خو مقصد به مال ګټلی دي ته نه ګوري چې دا حرام دی که حلال. نن سبا ماغه خبره ده کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي خېټه ډکول مقصد کور جوړول مقصد بچی ساتل مقصد دی پیسې ډیرول مقصد دی دې ته بګینه ګوري چې دا حلال او که حرام دی. سود یو نقصانی عمل دی دلته موږ تفصیل نشو کول یو څو نقصانات یاد ساتي. کم سړی چې سود خوري دی همیشه په وسوسو په سوچ او په فکر کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كم خلق چې سود خوري دیو په آخرت کې د سره پاسې لکه بسړي باندې چې پیریانی او لونتوب چې ګډ وډ وي نو د سره په آخرت کې ګډ وډ نه دنیا کې هم د څنګه ګډ وډ ژوند تیرې سوچونو د فکرونو د غمونو. یو نقصان دا دی چې د په ژوند کې برکت نه په بچو کې برکت نه په مال کې برکت نه په عمل کې برکت نه. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله کمی سود لره او ختمی سود لره ويربي الصدقات او ډېری صدقې ډېری هغه مالونه چې هغه د شریعت مطابق ولګي یا وګټل شي. یو نقصان دی چې د سړی د خوشحالونه محروم شي د دنیا د خوشحالونه او د آخرت د خوشحالونه. دغه شان دعاګانې نه قبلې دي سړی کوم سړی چې سود خوري دعاګانې نه قبلې. حدیث کې دا راځي چې سړی په سفري او خړ پړي او لو سنو اوچت کی او یا رب یا رب والله تعجزی کی رسول صلی الله فانا یستجاب له. الله بسنګ د دعاګانې قبول کی الله بسنګ د دعاګانې قبول کی او د خوراک حرام دي اسخاک حرام دي وملبسه حرام جامع حرامي په خېټه کې چې سیدغه حرام دي په وینه کې ورګونو کې چې کوم وینه ګرځي هغه په حرامو زیاتی. د دې سړي دعاګانې الله سبحانه وتعالی نه قبلې. دغه شان سود خوراک تبعی ده. حدیث کې درځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات دغه وو کارونه ځان لري ساتي چې انسان تبا کوي په جهنم کې ول غوپور کوي. او بای کې یو رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی واکل الربا او د سود خوراک. دغه شان سود خوراک جنگ کول دي د الله سره او د الله د پیغمبر سره. او چې سړی میدان ته وځي او الله ته ورون وټه پي او پتون وټه پي چې تاسو سره مقابله کو د سړی بس کامیاب شي. الله دې خلکو سره په خپل اعلان جنگ دي سوی الله فإن لم تفعلوا کچرت تاسو من نشوي د سودنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بیایات ساتي چې الله او د الله د پیغمبر د طرف نه تاسو سره اعلان جنگ دی. نو چې الله دې سره جنگ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سره به کامیاب شي. دغه شان کم سړی چې سود خوري په د باندې لعنت دی د الله. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم امام ترمذی امام نسائی او نور کتابونو کې دي لعن الله آكل الربا
د الله لعنت ته پاس ریبنه چې سود خوري او څوک چې ببل باندې خوري او څوک چې بګي گواہی ورکوي او څوک چې لیکي چې څوک بګي په هر قسمه طریقې سره شریک شو په باندې الله لعنت. یو خطرناک خبره ده چې کوم سړی سود خوري اخره خاتمه هغه په بدو اعمالو سره کوي. یو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم امام احمد بن حنبل رحم الله راوړه وی درهم من ربا یو سړی یو روپۍ د درهم یو سړی یو روپۍ د سود یاکله الرجل خری وهو يعلم او د پته چې سود پیسي اشد من 36 زنیه نو دا د شپږ دیر شپېرې د زنا کولو نه زیاته. یو روپۍ د سود چې سو خوري نو دا نه لکه د چې شپږ دیر شپېرې زنا وکړه، نه دا غینه بدتر عمل دی. یو حدیث کې درځي امام بخاری رحمه الله راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم خوب لیدلو هغه موږ تفصیلا بیان کړی مو یو درس کې او پای کې د رسول صلی الله علیه وسلم تیر شوم په یو کس باندې چې هغه په یو نهر کې لامبل په یو سین کې دریاب کې لامبل هغه د وینیو او یو په غاړه ناس کوم چې بلامبل دی براغه د غاړې ته څنګه غاړې ترغه نه غوړل د خلی ته کانی وښت نو دی بیا روان شو بیا براغه بیا او دای طریقه په چې رسول ته پوښتنه کوي دا سوق دی دا خلک دي چې سود خوري. یو حدیث کې درځي امام حاکم رحم الله راوړی الربا 73 بابا د سود 3 او یا دروازې او ایسرها او د ټولو نه کمزوري دروازه بګی ده لکه یو سړی چې خپل مور سره زنا کوي 3 او یا درجې دي ټولو نه لاندې درجه غدار لکه یو سړی چې خپل مور سره زنا کوي. یو حدیث کې درځي امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه اسمانونو ته چې ختم نو په بازو خلکو باندې تیر شو چې دا غوی د خېټي سمي غټي وبای کې دنه ماران پراته وي ماته پوښتنه د سود ته وی دا خلک دي سود خوري. نو د سود ډیر زیات نقصانات دا خو ما چې تاسو ته باز یو څو په تادی کې ذکر کو د دین ځان لري ساتي. د سودی معاملاتو نن سبا مشکل داري چې نوم ولا بدل کی کارقه خو نوم ولا بدل کی او دا حدیث کې راغلی رسول صلی الله علیه وسلم خلق بوي شراب حلال غني زنا به حلال غني او نوم ولا سکی نوم ولا بدل کی. نو دی سودی معاملاتو کې ډېری خبرې د ناراضي چې خلک به کې واقع دي او غیره نوم د تجارت ورکړي نوم د لین دین ورکړي. یو حدیث کې د امر رسول صلی الله علیه وسلم چې قیامت ته بنږدې زنا عام شي او سود به عام شي. سبحان الله نن سبا وګوره مسلمانانو په معاشره کې چې نو سود عام شوی دی ولیا بالله الله سبحانه وتعالى د دې ګناه او د دې نحوست نه دی الله من ساتي.